سلامونه احترامات نیکې لوی پیرزوینې ومنئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ زه یم احمدي ډېر ملګري چې دی هغه میسیجان کوي زموږ انویټ یا مولد چې دی هغه چې موږ چالان کړو دا اوس د ګرمۍ په وخت کې نو دوی چې دی هغه درې دانې صفرونه راوړي یا درې دانې زیروګان راوړي نو د دې د حل دپاره باید موږ څه وکړو او کوم پروګرام په انویټ یا په مولد کې وکړو نو تاسې ویډیو وګورئ ویډیو تر پایه وګورئ انشاءالله څه به ځینې زده کړئ ځکه موږ په پښتنو ته په افغانستان کې خدمت کوو نو تاسې زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ او د فیسبوک پاڼه مو درسره لایک کړئ او ریکویسټ وکړئ او کوم مشکل چې تاسې ته پیښ شي هغه مشکل د واټساپ د شمارې سره موږ ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله په وخت سره به موږ تاسو ته جواب درکړو ستاسې مشکل به در حل کړو نو انویټ انویټ چیش پر مخ راوړي انویټ درې دانې صفرونه راوړي د دې د حل لپاره موږ څه کوو څنګه پروګرام کوو تاسې ویډیو راسره وګورئ ویډیو دپاره ګورو کله کله انویټ داسې پر دغه درې صفره ولاړي چې دوی د رن بټن پر ووي هغه پر دغه درې صفره ولاړي نو دا مشکل چې دی هغه موږ په شیفټ بټن هم حل کولی شو شیفټ بټن یې وارې و دوه وارې و دا چې 15,000 حساب یې ښکاره کوي بیا که تاسې مولد یا انویټ پر 15,000 درولی پر 4,000 هم درولی چې پر هر څو هم تی درولی وي نو دا د په شیفټ بټن هم حل کیږي او دغه چې ته وا درې صفره راوړي دا چې ته کله رن بټن پر ووایه دی درې صفره راوي نوره فریکونسي پر مخ نسي وړلی نو هغلته د عیار سیسټم چې دی هغه لوړ دی هغه لږ ورته راکم کوي مثلا په دوبي موږ راکموو د 70 خواته او په ژمي او په یخ کې چې بیا دی ورته د شمسۍ زیات وي شمسۍ نه ګرمیږي بیا موږ بالا کوو مثال د 70 څخه د 100 خواته یو 100 خواته موږ چې دی هغه دا بالا کوو دورې یې لوړوو نو که چیرې داسې وي په شیفټ بټن هم دغه درې صفرونه چې دی هغه لرې کېږي شیفټ بټن موږ ته ولټ امپیر زیړ ګرده شیان په لاس راکوي نو په شیفټ بټن چې دی هم دغه درې صفرونه لرې کېږي او که چیرې درې صفرونه نه وي پر مخ اول لواره دغسې 15,000 یا زیډ یا فریکونسي پر مخ وي موږ شنه بټن یا شنه بټن ورباندې وو رن بټن ورباندې وو دی خالي درې صفرونه ښکاره کړي د هغه مشکل چې دی هغه په ویډیو کې وګورئ هغه ویډیو در پای وګورئ هغه مشکل به مو ختم شي راځو مولد یا انویټ ته برق را پرېږدو او برق چې مو را پرېښوی بیا پروګرام ګورو برق مو لا دې را پرېښوی دا دې برق راغلی نو چې موږ کله پر ده باندې رن بټن ووهو دی بس دا رقم درې صفرونه راوي نسي کولی چې نور سمرسیبل ته حرکت ورکړي نو موږ تاسې به دغه وکړو اول به د دې ولټ موږ وګورو ولټ مثلا 315 دا ولټ را روان دی نو پروګرام په دې ډیټا په دې شیفټ بټن موږ تاسې ولټ هم کتلی سو امپیر هم کتلی سو نو دی چې دی هغه پر صفحه یا پر مخ باندې دغه درې صفرونه راوړي نو دغه پروګرام درته کو راځو پې ارجي بټن و نو دلته موږ دې ته کوډ ورلګولی دی نو هغه به موږ تاسې دغه دواړې بټنې په یو وارې پر ووهو چې پر ومولې بیا دی موږ چې دی هغه پروګرام ته پرېږدي نو پې صفر راغلی پې صفر بیا یو پې بي ته دا پې بي سوه پې بي ډیټا انټر باندې ووهله او دغه دی زو پې بي 04 ته دا پې بي 04 مو اوکې کړله اوس دلته د دې انویټ چې دی هغه د ژم پر سیسټم ولاړ دی په 15 ولاړ دی موږ تاسې به دا راکم کړو مثلا دا به راکم کړو 15 ته به کړو بیا به ډیټا انټر ورباندې ووهو هغه به ځین راووځو چې ځین راووتو او رن بټن ورباندې وو ګورئ حساب روان سو سمرسیبل دلته دغه دی چالان سو نو دغه چې وو هغه د دې پروګرامونو سمرسیبل دغه دی چالان دی حساب د روان دی ځکه اوس موږ برق کم دی نو دغه چې وو هغه د دې پروګرامو نو تاسې ویډیو در پای وګورئ او خوند ځینې واخلئ زده یې کړئ کوم چیرې خوښه سوې وي چینل سره لایک یې کړئ